امام رازی رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو وخت داسې راغی چې د مسلې د تپوس تی څوک نو، د خلکو دین سره مذهب سره لګاو مینه محبت کم شو. سوچ یې وکړ چې د دې څه حل رایستل پکار دي. ما علم کړی دی، پکار ده چې ما نه څوک د مسلې تپوس وکړي، دین ما نه څوک زده کړي. سوچ یې وکړ او د هغې نه وروستو د جمعې ورځ وه، ټول خلک را جمع شوي دي د جمعې مانځه ته. مولوي صاحب نشته، امام رازي رحمه الله کور ناست. کسان ورلل چې د جمعې د مانځه ټیم دی او تاسو لیټ شئ. ولې؟ وی زه به هله جومات ته درځم چې بادشاه چې په کومه ټانګه کې ګرځي، شاهي ټانګه وه، هغه ما پسې راولي، نو زه به جومات ته لاړ شم، ګینې زه نه درځم. بادشاه ته خبره ورسېده، بادشاه هم جومات کې و یا چې دی نو کور، چې امام رازي مانځله نه راځي چې ته ورپسې لاړ شي او ټانګه ورپسې بوځي. پخوا دغه ټانګې وې، نن سبا ګاډي. بادشاه وی ډیره ښه خبره ده، سړي ته وی ټانګه بوځو. امام رازي رحمه الله راولی، مولوي صاحب جومات ته راول. ټانګه چې ورپسې راله، هغه ورته وی نه، دې ټانګه کې خو تاسو اسپه اچولې ده. نه نه نه، زه داسې نه درځم. بادشاه دې خپله دا ټانګه په ځان کې واچوي، د ځانه دې اسپه جوړه کړي او را دي شي، زه به په ټانګه کې کینم او بادشاه به بوزي جومات ته پورې، زه به پکې جومات ته پورې ځم. انیکان بادشاهانو. بادشاه وی دا خو څه ګرانه خبره نه ده. مولوي صاحب لوی سړی دی چې هغه وایي چې یاره ته ما بوځه، زه به یې په شا کړم او اوبو به یې ځم. ټانګه کې په خپله ټانګې ونیوه، امام رازي پسې کور ته لاړ او هغې پکې راکېنو. په ټانګه کې مولانا صاحب راناست دی او راغی جومات. دنیا ولیدو چې بادشاه مولوي صاحب له دومره لوی عزت ورک. جمعې مونځ یې وکړ، لاړ، کیسه ختمه شو. بادشاه ورته وایي حضرت داسې دې ولې وکړل؟ وی د دې جواب به دله سبا له درکم، ته جومات ته راشه، بیا به سبا زه د دې جواب درکوم چې داسې ما ولې وکړل. چې سبا له شو، جومات کې حلقې لګېدلې دي، ټول خلک جومات ته راغلي دي. امام رازي دغلته یوه حلقه لګولې ده، څوک مونځ زده کوي، څوک بله مسله زده کوي، څوک بله مسله، لګیا دي خلک دین زده کوي. بچي یې مروستي دي چې زمونږ دې بچو ته دین وښایه چې عالمان شي. بادشاه چې راغی، بادشاه ته یې وی داسې ګڼه تا چې ته په جومات کې لیدې وه، داسې دین سره مینه او محبت او د دین د زده کړې جذبه هغه تا چې ته مخکې لیدې وه. خلک د دین نه بیزاره شوي وو، ځکه چې خلکو په دین کې څه عزت نه بیا مونته چې دین کې څه قدر او څه عزت دی. خو چې ما دا کار وکړو، د خلکو وکتل چې یاره عالم هغه خو ډېر لوی قدر او احترام دی، چې یو بادشاه ځان نه اسپه جوړه کړې ده او بادشاه په سر باندې راسور کړی دی او رایوسته، نو یقیني د علم عزت شته.
د خلکو ته پته ولګېده نن ټول په خپل هم راغلي دي او بچي هم راوستي دي چې زمونږ بچي عالمان شي چې دا قدر او دا عزت مونږ ته میلو شي. علم له الله قدر ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی، عزتمند. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د انبیاء وارثان دي. او الله قرآن کې فرمایي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، د علم خاوندان او د غیر علم خاوندان آیا دا برابر دي؟ ندي برابر. علم له الله یو مقام ورکړی دی، علم د الله صفت دی. د قیامت په ورځ به الله پاک علماو ته ووایي چې تاسو ټول جنت ته لاړ شئ، ستاسو ټول ګناهونه ما معاف کړي دي، که تاسو ما جنت ته نه بوتلی نو تاسو له به ما د خپل صفت نه درکو. علم د الله صفت دی، عالم، الله علیم خبیر، الله علیم ذات دی. نو دا د الله صفت دی. الله خپل صفت چې چاله ورکوي هغه جهنم ته نه غورځوي. نو الله به علماو ته ووایي چې تاسو ټول جنت ته لاړ شئ. او حدیث کې راځي په پولیس رات باندې به عالم ولاړي، عالم ته به الله وایي په دې پولیس رات دا خلق تیریږي، نو دې کې چې ستا څومره متعلقین دي، تاله چا جامې درکړي دي، تاله چا روټۍ درکړې ده، د علم په زده کړه کې تا سره امداد او نصرت کړی دی چې ته څوک ځان سره جنت ته بوځي هغه ټول ځان سره جنت ته بوځي. دا فضیلت الله نه شهید له ورکړی دی، دا فضیلت نه خدای پاک یو بل چا له ورکړی دی، دا یو فضیلت الله عالم له ورکړی دی. ځکه الله فرمایي عالم او غیر عالم الله وی دا برابر نه دي. عزتمند دا دومره لوی مقام چې الله ورکړی دی، نو دا د علم زده کړه دا ډیر ګران کار دی. دا تاسو وګورئ د دنیا علمونه کسبونه چې خلک زده کوي، دا د هغه چا نه تپوس وکړئ چې د چا بچي ډاکټرانی، انجینیرانی او یا لوی تعلیم یې کړي وي، د ماشوموالي نه مونږ خپل بچي په غټو غټو سکولونو کې داخل کو، څومره فیسونه یې ورکوو، زرګونه روپۍ د میاشتې مونږ فیسونه ورکوو، څومره زړه ورسره خورو ماشومانو سره، سارې تیاروا او بیا بوزه سکول ته بیا واپسې کې راولا، هغوی د جامو بندوبست، د هغوی د خوراک بندوبست، د هغوی سهولتونه چې څومره د هغوی د استادانو مونږه د سکول د استادانو څومره قدر او مدار کوو چې یاره زما بچو ته تعلیم ورکوي، هغه سکول ته مونږه روزانه روان یو، سهار او ماښام د هغوی د فیس غم کوو، د هغوی د استادانو د خوشحالولو غم کوو، تکلیفونه 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 هغه مونږ رالوي کو، هغه مونږ بیا چې دی نو یونیورسټو ته ورسو، بیا رو 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 چې هغه ځي پلار یې بوډا شوي سپینګیري شوي بیا هغه بچی کامیاب شي. دا د دنیا کسبونه دي، دا لواری او ترکانی ده، ډاکټر دی او انجینیر دی، څه دی لوار دی او ترکان دی. دا اډوکو د ډاکټر نه تپوس کوي ته څه شي، هغه به ته په خپله ووایي زه ترکان یم، د اډوکو کې دا میخونه ټکوي او دا سموي را سموي، ترکان هم لګیا دی لرګي ټکوي او دیم لګیا دی اډوکي ټکوي. دقه یو شی دی، دا کسبونه دي. یو عالم چې تیاریږي هغه داسې په اسانه نه تیاریږي، ډېر لوی محنت غواړي. لس پنځلس کاله په مدرسو کې سړه روټۍ،
کمزورې خوراک، د استادانو خدمتونه، د ملګرو خدمتونه په تش جیب باندې چې هیڅ هم ورسره ني، د غربت په حالت کې دغه علوم نبوي هغه زده کړې دپاره دی دا مسافرتیانې او دا تکلیفونه تیروي. دا داسې په اسانه نه تیاریږي. یو عالم چې تیاریږي د هغه مور او پلار هغې ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي، خپلې وینې ورسره وچې کړي، هله چې دی نو یو عالم تیاریږي.